د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د کرکټ ټورنمنټ د لمر لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د سولې او امنیت تر سرلیک لاندې د کرکټ دغه سیالۍ چې د دشتیارچي، کلبات او د امام صاحب ولسوالیو څخه 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه، تېره ورځ د لمر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په ورته وخت د دشتیارچي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او ورزشکاران په دې ولسوالۍ کې د بشپړ امنیت له تأمین څخه خوښي څرګندوي او د کرکټ بورډ او د اسلامي امارت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ ورزشکارانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړپوړو چارواکو څخه د کرکټ بورډ څخه هیله کوو چې ورزش ته پام وکړي او د دشتیارچي ولسوالۍ کې د کرکټ لپاره کلاړیانو ته زمینه مساعده کړي. زموږ د کرکټ بورډ او د امارت اسلامي دا غوښتنه ده چې زموږ د ټیم مانو د کوم چې دا ورزشکاران دي په خاصه توګه بیا د کرکټ ورزشکاران د دې سره همکاري وشي. په دشتیارچي ولسوالۍ کې د سولې او امنیت تر سرلیک لاندې دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د دې ولسوالۍ امنیت تامین او ورزشکاران پرته له امنیتي ننګونو خپل ورزشي پروګرامونه پر مخ وړي.